د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه د نن ورځ لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. حق بیان وای د کلات د سقوط ویره لرو، مرکز د اقدام وکړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وای چې وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي دي او د دغه ډلې وسلوال د ښار په دروازه کې خلک تلاشي کوي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته هڅه کوي چې مرکز کلات هم ونیسي. حق بیان وایي طالبان د کلات تر دروازو را رسیدلي دي او د ښار کمربند پوستې یو په بل پسې سقوط کیږي. هغه ویلي چې 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. که مرکزي حکومت او د غراس کندهار اتل قل اردو اقدام ونه کړي نو دغه ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. بلخوا د زابل امنیه قماندان بیا ډاډ ورکوي چې طالبان به هیڅکله کلات ښار ته د داخلېدو زړه ونه کړي، ځکه دوی پوره امکانات لري او کولی شي پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي. بلخوا نړیوال بانک افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کړې. نړیوال بانک له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک مرستیال هارتویک شیپر ویلي چې دغه بانک به په بیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړي دي. د یادې شورا د معلوماتو له مخې عبدالله نن د جنوبي اسیا په چارو کې د نړیوال بانک له مرستیال هارتوک شیپر سره په سپهدار ماڼۍ کې کتلي دي او په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې پر پروسې او افغانستان سره د نړیوال بانک پر همکاریو خبره اترې کړې دي. جنرال خوشحال صدک چې تازه د ملي امنیت د نظامي مرستیال په توګه ټاکل شوی و د خپل رسمي فیسبوک پاڼې له لارې د ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د خپل دندې څخه استعفا کړې ده او له اوږده ځنډ وروسته د دواړو مرکچي پلاویو د سولې د خبرو پر چټکتیا هوکړه کړې. له څه نه څه اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاوي پر سوله غږېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي تیر ماښام د مذاکراتي ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته وشوه. په ناسته کې د مذاکراتو په چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. دواړو لوري داسې مهال بیا ځلې خبرو ته سره کیني چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یوه نوي بهیر پیل غوښتی. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خالصزاد د نوي سفر یوه موخه هم دا ښودل شوې چې افغان مرکچي او طالب پلاوي وهڅوي چې د سولې خبرې پیل کړي. تمه ده چې خلیلزاد به په لنډ وخت کې دوحې ته ولاړ شي او هلته به له دواړو پلاویو سره وګوري. افغان مرکچي او طالب پلاوي داسې مهال سره د خبرو میز ته سره کیني چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.